زویه که زه مړه شم مرګ راپسې ده کول او اخر یې خدایه په تاسې مې دا سپارلي دي زه تکلیف لرم کلا درنج رسی ستا د قدم خاوري زما سترګو ته نرسي دغه ګناهګارو ته کلا درنج رسی زمونږ باران دی یو ناچاره کورنۍ ته راغلی یم چې ورسره نه ټغرې وي نه فرش نه توشکې وي نه بالښتې وي او دغه سامان مې ورته واخیست دلته پر نیمالار څو پورې به پاتې یو موږ دلته پر نیمالار کله به منزل ته ستړې قافله راسي دغه ګناهګارو ته کله درنج رسي کله به منزل ته ستړې قافله راسي دغه ګناهګارو ته کله درنج رسي ستا د قدم خاوري زما سترګو ته نرسي دغه ګناهګارو ته کله درنج رسي دغه ګناهګارو ته کله درنج رسي دغه ماشومانو دغه اطاق مې نوی کړلو یعنې زمونږ دغه ماشومانو نه بړستنې وي نه توشکې وي نه کمپلې وي چې دیو استعمال کړي نو عزتمندو تاسې ګواښ وي چې دغه اطاق وګورئ چې دا مې نوی کړلو ورته دغه مې دوه ټغرې هغه توشکې بړستنې بالښتې د اطاق هغه مکمل سامان مې واخیستله په دې چې باران دی سړه هوا ده نو دغه ماشومانو نو زمونږ دغه اطاق مې ورته جوړه کړه دا وګورئ چې مثال دغه توشکې دغه بړستنې او فرش او دغه زمونږ مور هم دغه د مور کیسه واورئ چې د دې مور په دې اطاق کې هېڅ نو دا یتیمانان دي د دې پلار په حق رسېدلی دی نور په کور کې کوم سرپرست نشته دی چې دیو ته یو څه راوړئ نو دغه نیا ده د دې ماشومانو هغې مور ده څنګه د ژوند د مور جانې ژوند نه دغه و چې بیخي ساړم کېده او دغه کومک تاسې کړی د تاسې سره د الله وکړي نن زامن خیال ساتي او دغلته ورته ناسته یم تاسې راولېږل الله دې ښه در سره وکړي هېڅ شی هم نه و باران و او دغه بستره یې راته راوړه بېګا ته به په سرتورې دوه درته کوم ځواني م روزي شه الله دې ډېر ښه در سره وکړي تاسې سره چې موږ سره دا کومک کوئ الله مه بدرنګوه او دغه یتیمانو ته ناسته یم د ښځې دارو مې هم وکړه موږ نه توشک لرو نه بړستنه لرو نه مشدار شته هېڅ شی هم نشته یخ ته لاسه داسې و چې یخم کېده باران اوري هېڅ هم نشته ده ماشومان په سر کې هېڅ هم نه کورتېګانې مرته راوړې موږ تاسو نه ډېره خوشحاله یو تاسو سره دې الله ښه وکړي چې موږ سره الله دې ښه سره وکړي د دوی پلار داسې پاک رسېدلی و انجینر صاحب زه نه پلار کره پرته ومه 4 میاشتې شاله ومه پلار یې دغلته تړلی و زنځیر لاندې مړ شو 10 ګزه زنځیر یې کې اچولی و تړلی و ژامه دانه پرې راختلی وه څوک یې د درمنې نه و د ناکامۍ د خوا نه مړ شو لږه په تنده مړ شو نه یې پکای و تا چې جلی وی اوس هغې پورې م د زه نه نه ووته ښه زلمی دغه ورور په شا د زلمی و ښه دنګ زلمی و خو چې نه یې مې مړی ولید نه ښه د ولږې د تندې مړ شو داسې زلمی و خلکو په خوشحاله و پرې چې مړ شي نه هېڅ هم نه و انجینر صاحب هېڅ هم نه درملنې دپاره پیسې وې داسې ځوان و چې تا چې لیدلی وی ژړا نه به یې سر ټنډ کړی و داسې زلمی و یو زلمی خو شان لري تور پیکی په مخ پروت و ما مړی ونه لیده زه خپله ډېره بیماره وم زم شاله ومه ناروغ مړی مې نه ده لیدلی لکه ژوندی یم چې ورک کړی ما مړی تر اوسه خپل خاوند نه ده لیدلی دغه مور یې ورته تړلی و دې مور ته ساختلی نو زمونږ درملنې لپاره پیسې نه وي مور چې درملنه دې کړې نه هېڅ شی هم نه و خو د غوښې په ارمان مونږ شوی دا بله ورځ مې ښې چغې وکړې د غوښې په ارمان مور تحفه ده هم ناروغه یم شکر هم لرم د زړه تکلیف هم لرم هېڅوک هم کومک کوي ما هغه تاسې سره دې الله وکړي ما هغې باندې ما هم دارو واخیسته او دې ته مې هم واخیسته نور مخکې درملنې پیسې وي نه هېڅ شی هم نه
ولا انجینر صاحب چې په پاکټ په 10 روپۍ ده د 10 روپو ګولۍ وسه موږ نه لرو د ګاونډیانو ګولۍ نه راکوله سردرد ګولۍ موږ سره وسه نه وه څه درو درته ووایم ده به د خپو درد ګولۍ غوښتلې دا مرض ډېر ناکراره خدای دې دین مسلمان ترې وساتي ډېر دا مرض باندې اخته و د دې مرض ګولۍ 10 روپۍ د ځان درد ګولۍ چې وي دا هم چا نه ورکولې دا هم نه ورکوله چا د خپو د درد ګولۍ هم چا نه ورکولې یخې غوښته چا نه ورکولې وایي وکله هندوانه راته راوړي زه مړ کېږم هغه هم چا نه ورته راوړه نو د ګاونډیانو خپلو خپلوانو مرسته نه کوله نه 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 هېچا مرسته نه کوله داسې و چې په نارې مړ شو 2 سلګۍ یې مورته کړې وې مړ شوی و زه چې خبره شوم 3 ورځې په ما بره خبره شوم پلار کره مې وایي مخمد حضرت پاک ورسېدلی ونه موږ خبر نه وو دا واړه واړه ماشومان و دلته پاتې ول دوی لیدلی وو په چا پلار دې څنګه په حق ورسېدو دغلته مړ شو دا د مړ شو تاسو په مخ کې او زموږ په مخ څه غوښتلې چې مړ کېدو هندوانه او ګولۍ او دا ځای خوږېده چا او یخ چا نه ورکاوه چا نه ورکوه نو به چا نه نه غوښتو ګاونډیانو ته دې ونه غوښتو نه ورته مې نه دغه ته مې ورته ویل 10 روپۍ راکړه یخ او نه راکوه 10 روپۍ دې غوښتلې درې نه کړې چې یخ دې راوړی وې ښه توری شه بچی چا د هغه ګاونډه خپله ګاونډۍ ته ورغلم یوه ګولۍ ورته راکړم سر یې خوږېږي وه زار واچوی وه نو چې وایه تو به بیا چغې کړه وایه یا ربه وایه تا ته مې سوال کړی ده نو په هماغه شپه چغې ویل وایه لورې کمبله رامنې واچوه چې زه مړ کېږم بیا سبا مازدیګر ته یې ساه وخته 2 سلګۍ وکړې په کاته عزتمندو د دغه پلار ناروغ و نور وای پروت و نور چا دیو سره د هغه د دوا پیسې نه وي درملنې پیسې نه وي خو دغه ماشومان تلي دي یو ښه بل ښه چا ورته نه پیسې ورکړي نه هغه 10 روپۍ نه دي ورکړي چې دغه ماشومانو پلار هندوانه غوښتله یا یخې غوښتله هغه هم چا ورکړی نه دی او وایي په حق ورسېدو نو عزتمندو دا د ټولو ورونو سره هم دغه دا هیله کوم چې الله له خاطره ګاونډیان یاستئ ښکلي یاستئ لږ لږ مرسته کوئ مه ژاړه مورې مه ژاړه خیر دی زه یې په یاد شو نو په خیر دی مورې مه ژاړه مه ګوره مورې مه ژاړه چې بیا فشار دا کېږي خیر دی صبر کوه مورې مه ژاړه الله نه صبر وغواړه خیر دی مورې الله به اجر درکړي زه شکر دی مسیح کو دې شته که نه مسیح شته دی خیر دی نو عزتمندو په دې چې په دې دغه څه مشکلاتو کې دي نو یو څه مرسته هم ورکوم چې تاسې ګواسي مورې ما پیسې راوړي تاسو به ټول د خپله هغه کوئ درملنه کوئ صحیح ده بچا دا ډېرې پیسې دي په دې ستاسو هر څه کېږي ګورې بچا په دې دوام کېږي ستاسې تعلیم کېږي ستاسو دا میاشت بس دي عزتمندو دغه مرستې مې پرې وسپارله نو تاسې عزتمندو ګواه اوسئ بچا په دې ستاسو هر څه کېږي ښه مورې دا ډېرې پیسې دي پوه شولې پوه شوې نو عزتمندو څه مې ورته سودا راوړله او څه دا نغدې پیسې دي او په دغې مور دغه وهله او زه که زه مړه شوم مرګ راپسې ده کولې او اخر خدایه په تاسې مې دا سپارلي زه تکلیف لرم بېګاه مې هم زړه خوږېده الله مه بدرنګوه دا دنیا دې هم ښایسته شوو خیال مې نه ساتي خیال مې نه ساتي په ژوندي بڼه دا خلک تا ګوري زه ژمنه کوم چې الله تا ته 100 کاله عمر درکه خو مرګ حق دی انشاءالله زه به د دې یتیمانو خدمت ته به حاضرېږم حال کې به یو وارې راځي خیر ته ګرځه به خدا دې مه بدرنګوه الله دې ښه عزتمندو د دغې مور نور زامن هم دي خو دغه مور دغه بچي پریښي دي نور تاسې ګواه اوسئ چې دغې مور راته یو قسم یې راکړو که وایي چېرته زه په حق ورسېدلم نو دغې د ماشومانو ساتونکی کو الله دی خو وایي ته به خیال کوه ته زما زوی نو عزتمندو دغې مور خبرې مو واورېدلې نو عزتمندو دا زموږ خپرونه انشاءالله بیا به ستاسو خدمت ته حاضرېږم الله حافظ مورې دغه پیسې دغه ګناهګارو ته کله درنج رسي دا لار مستقیمه ده یار ته شاسې درسي دغه ګناهګارو ته کله درنج رسي ستا د